امام ابو حنیفه رحمه الله ته یو کس راغی، ورته وفرمیل چې څه پیسې دي را سره، زړه مې غواړي چې دا ولګوم، چېرته یې ولګوم؟ هغه یې ورته وفرمیل ماسوتن مونځ به وکړي او راوبوځي او په توره تیاره کې چې څوک درله مخې لره د هغې پیسې به ورکړي. صحیح ده. ماسوتن د جومات نه راووتو، را روان دی، یو کس ورله مخې له راغی، ویل دا پیسې واخله. پیسې واخیستې، دعا یې ورته وکړه، لاړو. دا سړی ورپسې شو، کله چې چا له پیسې ورکړې وي چې هغه یې ولیدو چې غل و. سړی خفه شو چې زما خو زړه و چې دا پیسې یو داسې ځای کې ولګېږي چې ما ته الله اجر راکړي، دا خو مشهور غل دی، زما پیسې دې ته لاسته ورلې. سهار راغی امام صاحب ته، ستا خبره مې ومنله، زما پیسې د غل لاسته ورلې. علما وو، حکمت والا علما وو، بحث یې ورسره ونه کړ. ویل ښه ستا پیسې د غل لاسته لاړې، جیب ته یې لاس کو، پیسې راواغستې، ویل دا واخله، نن ماسوتن چې د جومات نه راووتې په توره تیاره کې چې څوک درله مخې له درغې، هغې له دا پیسې ورکړه. ویل ډېره ښه ده. ماسوتن مونځ یې وکړو چې جومات نه راووتو، یو سړی راغی مخې له، وایي دا پیسې واخله، د الله مال دی یا صدقه ده، دا قبول کړه. ای ورته دعا وکړه، روان شو. دا سړی م ورپسې روان شو. لږ مخکې لاړو، خالیګاه ده، شړه ځمکه ده. هغه سړي دې ترخ ته لاس کو، څه شی راویستو، په دې ډیرانې ګزار کو. دا چا چې پیسې ورکړي دي ورمنډه کړه، غېږې ترې نه تاوه کړله. ویل څه دې ګزار کړه؟ ویل څه کې؟ ویل نه، ما تا له وختي پیسې درکړي او زه تا پسې لګېدلی یم چې ته څوک یې؟ ویل تا پیسې راکړي؟ نو زما نن درېیمه ورځ د اهل او بچیان مې وږي و او تږي و، چا څه نه راکول. وګرځېدم. سړی چې غریب شي دوستان او خپلوان هم کم شي، لږ دی چې نستوړی غوړ شي، دا اوس هم یادولې. نو دا ښه دی چې رالی، دا اوس هم یادولې. او چې غریب شي سپېره بیا راغی. دا دنیا داسې جوړه شوې ده، خو موږ او تاسې بیا هم ترېنه عبرت نه اخلو. راځئ وروڼو دا تعلق د الله سره جوړ کړو، دا انډیوالي د الله سره جوړه کړو، دا ملګرتیا د الله سره جوړه کړو. هغه ملګري چې په مالدارۍ کې به یې تا ته ویل پلانکي هوټل ته ځو ډوډۍ در باندې خورم پلانکي ته، خو چې نن غریب شوی یې، په الله یقین وکړه چې په ګاډي کې ناست یې او هلته ته هغه غریب ولاړې، هغه چې په چا دې خوراکونه کول، هغه سړی به ګاډي کې راشي چې وګوري چا ولاړ دی، موبایل به راوباسي. الله خیال مو نه و، مو نه لیدلې. دا وروڼه دا دنیا جوړه شوې همداسې، دا بې سترګو ده. بهر کې نو وایي ما یو ځای کې مرداره کونتره ولیدله. ما ویل دا که په رڼا کې راوړم ښځه مې پېژني، تیاره کې به یې راوړم، سپینه به یې کړي، پخه به یې کړي، لږه ښوروا به ترېنه وبس، ماشومان به یې موس کړي، دا کور والا لږ به خېټو له څه ورشي. تاریخ مطالعه کې ډېر فقر تېر شوی زما وروڼو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 ورځې مسلسل ډوډۍ نه ده خوړلې. امام ابو حنیفه رحمه الله چې دې سړي له پیسې ورکړې وي، نو دا پیسې په هغه ښه ځای باندې لګېدل، نو ورته وایي چې دا کونتره مې راواغېستله چې اهل بچیان مې لږې ښوروا وڅکي، لږ به ماړه شي، خو چې تا پاکې پیسې راکړې نو دا مرداره کونتره مې ګزاره کړه، اوس به بېرته بازار ته لاړ شم، پاک او حلال سوچه وړه به واخلم او خپلو بچیانو ته به یې راوړم. سهار چې راغی امام ابو حنیفه رحمه الله ته دا قصه وکړه، هغې ورته وفرمیل پاکې پیسې الله په پاک ځای باندې لګوي، ناپاکې پیسې الله په ناپاکو ځایونو باندې لګوي.